السلام علیکم ملګرو، د یو کې چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو، زه ولي ولاد د سوز له یوې نوې ویډیو سره تر تاسو راغلی. په دې ویډیو کې مې درته یو اپلیکیشن راوړی د بي لو نیټورک په نوم باندې، چې د پی آی نیټورک په شان دی. دا خو پی آی نیټورک د کرنسي قیمت تر اوسه نه دی اعلان شوی، د کرنسي قیمت هم اعلان شوی دی او موږ کولی شو چې خپل حتی بي لو نیټورک فیصدي ورسوو او موږ ترې ویډرا هم کړو. دې څخه اوس ډایرکټ ویډرا هم کېږي. ملګرو، زه راځم بي لو نیټورک اپلیکیشن ته. ملګرو، دغه د بي لو نیټورک په نوم اپلیکیشن دی. په دې اپلیکیشن زه به تاسو په دې ویډیو کې ټول وهم، زه په دې اپلیکیشن کې څه ډول کار کولی شو او څه ډول خپل کوینز اخیستلی شو. ملګرو، دلته به تاسې ما خو مخکې جوړ کړی، خو که مخکې اکاونټ لرئ دلته یې داخل کړئ، خو که مخکې اکاونټ نه لرئ لاندې ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. بیا که ساین اپ باندې به کلیک وکړو. ملګرو، ما خو مخکې ورته داخل کړی په هغه ایمیل باندې. زه اوس بل ایمیل لرم نه، په هغه ایمیل او هغه شمېرې باندې دویم اکاونټ نه جوړېږي. زه دوه ایمیل هم خیر ما به نه وای ورته جوړ، خو هغې شمېرې باندې دویم اکاونټ نه جوړېږي. ما مخکې په کومه شمېره جوړ کړی. ملګرو، تاسې به لومړی دلته خپله شمېره ورته داخله کړئ او دلته به خپل داسې ایمیل ورکړئ چې تاسې سره په موبایل کې وي. دلته به لومړی نوم ورکړئ، دلته دویم نوم، همداشان انټر یوزر نیم دریم نوم ورکړئ، دلته به پاسورډ ورکړئ. پاسورډ نه وروسته به دلته تکرار پاسورډ، هغه پاسورډ به بیا ورکړئ. پاسورډ د ایمیل پاسورډ ورکړئ. هغه نه وروسته به بیرته راشئ دغه ریپلیټ کوډ. ملګرو، ریپلیټ کوډ به ما په ډسکرپشن کې درکړی وي. تاسې هغه ریپلیټ کوډ ورکړئ تر څو په لومړني سر کې تاسې ته 0.0 یو اس ډي درکړي. ملګرو، تاسې به بیا وروسته په دې ساحه کلیک وکړئ او ساین اپ باندې کلیک وکړئ چې ستاسو اکاونټ به خلاص شي. ملګرو، کله چې ساین اپ باندې کلیک وکړئ، هغه نه وروسته تاسې ته یوه صفحه راځي، ستاسې ادرس وي، لکه د ټرست والېټ ادرس دا شان. هغه ادرس به ځان سره کاپي کړئ او پټ به یې درسره وساتئ. بل وخت کې چېرې تاسې دا اکاونټ ترې لوګ آوټ کړئ، بیا ورته داخله کړئ، له تاسې نه هغه ادرس غواړي. ملګرو، تاسې به هغه ادرس له ځان سره پټ وساتئ. ملګرو، زه اوس خپل ایمیل راځم شاته، خپل ایمیل ور داخلومه، خپل اکاونټ وګورو چې څه ډول کار پکې کولی شو. تاسې ته به هغه طریقه وښیم. ملګرو، دلته زه خپل ایمیل ورکوم. ملګرو، زه لږ ویډیو سټاپ کوم. دلته لاندې ما نه پاسورډ غواړي، دا پاسورډ زه ورکوم. ملګرو، تاسې ګورئ ما پاسورډ ورکړ، هغه نه وروسته به دا ساحه ټیک کړئ او ساین ان باندې به کلیک وکړئ. ملګرو، زما نیټ ځي په دا لږ په سختۍ باندې لوګین کېږي. ملګرو، زه لږ دا ویډیو سټاپ کوم چې لوګین سي، بیا به ستاسو ته بیا پلی کړم. ملګرو، زما اکاونټ لوګین سو. اوس دلته موږ نه د ویریفای کوډ غواړي. هغه ویریفای کوډ زموږ جمیل ته راځي. زه اوس خپل هغه دا ماته ویریفای کوډ راغی، زه اوس دا ویریفای کوډ دلته ورکوم. پنځه ویشت 250 206 دا زما ویریفای کوډ دی. زه اوس راځم دا کوډ هلته ورکوم. ویریفای باندې به کلیک وکړئ. ملګرو، ګورئ زموږ اکاونټ را خلاص سو. اوس به ملګرو ما خو نن ورځ یې ټیک کړی دی. کله یوه ورځ بعد تاسې کولی شئ چې په دې زړه منځ کې تاسو ته یو ارنینګ ښیي. کله چې یوه ورځ پوره کېږي، یوه ورځ بعد تاسې 40 ساعته وروسته کولی شئ چې ارنینګ بیا تازه کړئ. همان دا ساحه ګورئ، دا ساحه به کلیک کوئ. ما خو نن ورځ یې کلیک کړی دی، زما ارنینګ نن ورځ شروع دی. ملګرو، زه دغه د 0.0 دا د بي ایل واي دغه دي چې د ملګري په سر یې درکوي. تاسې هم باید زما ریپلیټ کوډ داخل کړئ او د
BPIC پریس د یو لینک سټارټوئ او خپل ملګري مو ورته انوایټ کړئ. ملګرو ما به د دې اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې درکړی وي، د هغه ځای نه مې انسټالولی شئ او که بیا له هغه ځای نه ځینې مشکل وي زما خپله هم نه انسټالېده، هغه ځای نه انسټالېده تاسې بیا پلی سټور ته راسئ، لیو نیټورک سرچ کړئ او چې کله اپلیکیشن خلاص کړئ ما خو تاسو ته وښودل څنګه اکاونټ کې جوړوئ. بیخ کې په تاسې نه ریپلیل کوډ غواړي، ریپلیل کوډ به ما ډسکرپشن کې درکړی وي، ریپلیل کوډ به ورکړئ چې تاسو ته لومړی سر کې یو څو فیصدي ګټه درکړي. ملګرو دا زموږ نننۍ ویډیو خدای دې وکړي چې خوښ شوې وي، که چیرې ویډیو مو خوښ شوي نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. تر بیا ښه وخت او خدای په امان.